د ځینو خلکو دا خیال دی دا د محرم میاشت دې ته عظمت او شرافت د کربلا د واقعې په وجه ورکول سوی دی، لیکن دا ګمان او خیال د خلکو د غلط دی. دا د محرم الحرام میاشت د ځینو خلکو دا خیال دی چې دا د محرم میاشت دې ته عظمت او شرافت د کربلا د واقعې په وجه ورکول سوی دی، لیکن دا ګمان او خیال د خلکو د غلط دی. له روز اوله څخه الله پاک و دغه میاشت شرافت عظمت ورکړی. محرم الحرام د محرم معنا د معزز عزتمن، لکه الله پاک چې په یو آیات کې فرمایي د ابراهیم علیه السلام یو قول الله پاک را نقل کړی دی په قرآن کې چې انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چې ما خپل اولاد او بچان د دې ټیکانه او ځای وګرځوي بیت المحرم، هغه کور معززه چې هغه بیت الله شریف. نو د محرم معنا د معزز او عزتمن، او د حرام معنا د باعظمته، یعنی دغه میاشت د محرم الحرام عزتمنه او باعظمته ده. له دې وجه څخه د مسلمانانو کال دا د محرم له میاشتې څخه شروع کیږي. له دا جنوري څخه چې کوم کال شروع کیږي دا د مسلمانانو حساب نه دی، دا د انګریزانو حساب. د انګریزانو په حساب کې یا د عیسایانو په حساب کې کال چې شروع کیږي له جنوري څخه هغه د کال اوله میاشت دی، لیکن د مسلمانانو کال هغه له محرم له میاشتې څخه شروع کیږي. اسلامي کال نن له دې میاشتې څخه شروع. نو محرم الحرام میاشت ډېره معززه او ډېره باعظمته میاشت. د مسلمانانو کال دا د محرم له میاشتې څخه شروع کیږي. په کار دی چې موږ د دغه میاشتې قدر وکړو.